اوله ترانه یارانو غوښتې ده د ګران افغانستان ترانه ده د ټولو لرو برو پښتنو فرمایش دی خاص فرمایش د باچا خان او زوم بخ محمد کاکړ ته او د ټولې معتبرې کورنۍ ته د نیکمرغه واده مبارکي وایم دا د سپیکرانو مخه یې لکې دا ولاړ ځوانان دې کښېني د غاوله ربایم د ټولو مشرانو فرمایش دی بیا به نورې نوې او زړې سندرې وایو کوشش کوم چې ستاسو د طبیعت سندرې درته ووایم د ټولو ځوانانو توجه غواړم پروګرام شروع کېدونکی دی غال مغال مه کوئ دا ولاړ ځوانان دې ټول کښېني په خپلو ځایو باندې دلته مشران هم راغلي دي یو څه د هغو خیال وساتئ مهرباني وکړئ په خپلو ځایو باندې کښېنئ ژوند مو ایثار دی مګر مرګ ته یو آزاد خلک موږ د لمبو په جزیره کې یو آباد خلک چیغې تړلې په سینو کې دي د ډار په زنځیر نور به پر خپل مړي کوي خپل فریاد خلک اته زره 500 ګاډۍ وای لاره بنده کړې ده د لارې سې وباسئ اته زره 500 کور کې مې نسته بارک والا انعامونه د چا له موږه جوړ نه شول د چا د زین د آباد خلک د ټولو پښتنو بلکې د ټولو مشرانو کشرانو د غاوله ترانې فرمایش دی چې هېر یې نه کړي دا ملت مې د بابا دی جذبه یو څه غواړي ټنډه به نه کښېنوي خاص د باچا خان دغه فرمایش چې هېر یې نه کړي دا ملت مو د بابا دی هغه لوی افغانستان زما استاد دی هغه لوی افغانستان زما استاد دی د پښتنو وطن مشهور په اریانا دی د پښتنو وطن مشهور په اریانا دی هغه لوی افغانستان زما استاد دی هغه لوی
یو ظلمي ډېر سرکشه پرشتیا دی هر یو ظلمي ډېر سرکشه پر دنیا دی هغه لوی افغانستان زما استاد دی هغه لوی افغانستان زما استاد دی چیرې نه کوي دا ملت مو د بابا دی چیرې نه کوي دا ملت مو د بابا دی هغه لوی افغانستان زما استاد دی هغه لوی افغانستان زما استاد وای 122 गाड़ी هم لاره بنده کړې ده 122 لاره دی خالی 122 نمبر गाड़ी ده نمبر پلیټ 122 ته او جیلای गाड़ी ده لاره بنده کړې ده 122 ولیانو باندې کابل غزنی هم ګوره ډک دی په ولیانو باندې هلته پټ وګورئ بالو لیدانه دی هلته پټ وګورئ بالو لیدانه دی هغه لوی افغانستان زما استاد دی هغه لوی افغانستان زما استاد دی سوله غواړو د لوی هلمند پر ولایت باندې سوله غواړو په دغه سوال ته شاعر رحمت آغا دی په دغه سوال ته شاعر رحمت آغا دی هغه لوی افغانستان زما استاد دی هغه لوی